یو حدیث کې درځي وی رور به رور مړ کوي د تره زوی به مړ کوي یو سړی به رالګي د ماما زوی به مړ کوي خپل خپلوان به مړ کوي ولې دا نن سبا نشته په انچا په پوټ ځمکه باندې خلک یو بل وجري په معمولي خبرو باندې یو بل وجري په دې روجه کې تېرې شوي روجه کې همغه خبرونه په واوره باندې یو بل وجري په واوره په دروازه باندې یو بل وجري دي په لاره کوڅه باندې پښتانه یو بل وجري د کفر ټاپې په یو بل لګي وجري دا څه معمولي ګناه نه ده ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق سوى الله نه به وجني یو نفس پنا حق مگر هغه چې په حق سره شریعت اجازه ورکړي هغه ته بیان سخت وعید په دې باندې راغلی د معمولي خبره نه ده ګوره ومن يقتل مؤمنا متعمدا او چا چې یو مؤمن مړ کو متعمدا قصدا عمدا مړ کو واوري د معمولي خبره نه ده فجزاؤه جهنم خالدا فيها جهنم تبزي هميشه د پاره وي وغضب الله عليه الله د په غضب او په غصه کې دی ولعنه لعنت وي الله واعد له عذابا عظيما او د دې لپاره الله لوی عذاب تیار کړی د معمولي ګناه ده دا وړه خبره ده دومره غټي خبرې دي الله په لعنت ویلې دی الله ته په غضب کې دی هميشه د پاره جهنم کې دی سخت او دردناک عذاب به ته ملويږي د معمولي خبره غونه یو حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله یو سړی چې دې خبرې گواہی کوي کنه چې لا اله الا الله نشته د عبادت حقدار مگر یو الله د دې وینه په مسلمان باندې څه ده حرام ده او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وضاحت کړی دی په حدیث کې الا باحدى ثلاث درې خبرې چې وکړي د دې قتل بیا روا دی خو هغه زما او ستا په لاس کې نه دی د چا په لاس کې دی د حاکم وخت په لاس کې دی اصلي الثيب الزاني هغه زیناکار سړی چې واده کړي او هغه زیناکاره ښځه چې واده شوي د دوی سزا رجم دی او دویم والنفس بالنفس یو سړی راولګي بل سړی قصدن مړ کړي د په حق کې قصاص دی او دریم والتارک لدینه المفارق للجماعه هغه سړی چې مرتد شي د اسلام نه والعیاذ بالله الله دې زموږ د ایمانونو او د دین د الله زموږ حفاظت وکړي یو سړی مرتد شي د دین نه واوړېدو به دې به قتل کېږي خو دا خبره یې د ساتئ چې دا درې قسمه خلک دوی له سزا ورکول او د دوی وجل دا زما او ستا په لاس کې نه دي ګورئ دا حاکم وخت قاضیان هغوی به دا فیصله کوي دا حدیث مې دې دپاره ذکر کو چې د دوی نه علاوه بېګناه نفس وجل تر دې چې یو کافر ګوره کافر چې د مسلمانانو سره عهد یو لوزي او ذمي کافر او ټیکس ورکوي دې هم نشي قتل کولی بلکې حدیث کې خو دا راځي چې چا داسې کافر مړ کړو د باندې به د جنت خوشبو نه لګي د جنت خوشبو به پرې نه لګي نو ستاسو څه خیال دی چې یو سړی راولګي یو مسلمان وجني یو سړی کلمه وایي یو سړی موحد دی او وجني دی به څه جواب ورکوي اسامه رضی الله عنه چې کله هغه سړی مړ کړو هغه کلمه ووایي او ده مړ کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اسامه د قیامت په ورځ به د دې کلمې سره څه کېږي الله اکبر څومره د یېرې خبره ده د قیامت په ورځ به د دې کلمې سره څه کېږي دا کوم خلک چې د مسلمانانو وجني بېګناه زه دوی ته وایم د قیامت په ورځ به د کلمې سره څه کوئ څه جواب به ورکوئ چې دا کلمه د الله په مخ کې تا راونیسي چې د دې سړي د توحید کلمه ویلې ده او ده وجلی د وجلو حقدار نه او ده وجلی څه به حدیث کې راځي موږ بیان کړی هم دی وایي دا مقتول به راولېږي دا کوم چې وجلی شوی دی دا قاتل به د سر نه ونیسي او داسې د الله مخې ته به یې راکاږي د عرش طرف ته به یې بوځي وایي به چې یا ربي ای الله ای زما ربه څومره د یېرې خبرې دي وایي یا ربي ای زما ربه سل هذا لما قتلني د ده نه تپوس وکړه د زه ولې وجلی به ته به الله له څه جواب ورکړې تا ولې وجلی په ځمکه دې وجلی معمولي جګړه دي وجلې په دوه درې کنځلو دي وجلې په واوره دي وجلې بدماشي دي کوله
په مسلمان دي د کفر ټاپه لګوله ځکه دې وژلی دی ځکه دې ګناه نه ځان لرې ساتي غټه ګناه ده یو څو ګناهونه شو 3 څلورمه واکل الربا د سود خوراک نن سبا دا سود ډېر عام شوی دی سود ډېر عام شوی دی او عجیبه دا ده هغه قسمه قسم نومونه ورله ایښودي دي او جی دا اسلامي بینک دی او دا جی اسلامي معامله ده او دا جی پلاني مفتي صاحب ویل ولې د مفتي صاحب په خبره باندې سود حلالېږي د یو مولا په خبره باندې حلال حرامېږي نه او حرام پې حلالېږي نه حلال حرام دا خو شریعت واضح کړي دي دا شی حلال دی دا شی حرام دی دا موږ ته شریعت بیان کړي خبره واضحه ده نو یو ګناه ته په دروازه باندې نه راځي کور ته په دروازه رانغی په کوم طرف راغی په کړکۍ باندې راغی نوم یې وله بدل کړو هغه سود دی نه دا خو ما دله سامان اخیستو دا خو جي ما دله قرضه ورکول او دا خو ما د سره مرسته کول او دا خو پلانې کار او پلانې کار ځکه امام ایوب السختیاني رحمه الله به وي دا بعض الله له داسې دوکې ورکوي لکه ماشومانانو له چې دوکې ورکوي لکه الله چې نه پوهېږي سود حرام دی لویه ګناه ده که هغه هر قسم سود دی که هغه ریب الفضل دی او که هغه ریب النصیحه دی قرآن او حدیث او اجماع په دې باندې دی چې دا حرام دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ای ایمان والو ویرېږئ د الله نه او پرېږدئ دا سود الله وی پرېږدئ په سورة البقره کې الله وی معمولی خبره نه ده فإن لم تفعلوا که تاسو دا سود پرې نښودو فأذنوا بحرب من الله ورسوله نو بیا واورئ ای سود خوره تا سره اعلان کوي الله د جنګ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو چې یو سړي سره الله اعلان جنګ وکړي او د دې سړي جنګ روان د الله سره د الله د پیغمبر سره دی به کامیاب شي یو سړی الله ته پتون وټپوي وایي زه تا سره جنګ کوم دی به څنګه کامیاب شي سود خوراک د جنگ دی د چا سره د الله سره جنگ دی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنگ دی د شریعت سره سورة آل عمران کې الله وی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ای ایمان والو ځان د سود نه لرې ساتئ مشهور حدیث دی لعن الله آکل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه د الله لعنت دی په سودخور باندې چې خوري او چې بل یې ورکوي او چې څوک پې ګوایي کوي او چې څوک یې لیکي په هغه باندې هم لعنت دی دومره ګټه ګناه ده څوک چې د سود د عقد لیکي که نه صرف یې لیکي یو دوو کسانو دپاره په دم لعنت دی ځکه علما وایي که نه لکه بعض تپوسونه یې سره زموږ نه هم راغلي وی په بینک کې د چوکیدارۍ کار دی دا بینک سودي دی او سودي دی نو په دغه بینک کې د چوکیدارۍ کار کول هم څه دي ناروا دي ځکه چې ته د سودي معاملاتو چوکیداري ته د سودي معاملاتو کې یو قسمه مرسته کوې دومره لویه ګناه ده ځان به دې بلکل لرې ساتي ما ظهر د حدیث ته غوږ کښېږدي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړي او زموږ دې حالاتو ته ګوري ما ظهر في قوم الربا والزنا هر قوم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سود عام شو زنا پکې عام شو کنه الا حلوا بانفسهم مگر دې خلکو په ځان باندې د الله عذاب حلال کو په دوی باندې اوس د الله عذاب راځي قسمه قسم او زموږ دې حالات ته نن سبا ګورئ یو عذاب یو مسله ختمه شوي نه چې بله راشي وګوره د مسلمانانو د ملکونو ته وګوره خصوصا زموږ د ملکونو ته یو مسله ختمه شوي نه بله راشي ختمه شوي نه بله راشي او ناشنا عذابونه روزانه او هره میاشت راځي ولې ته وګوره که نه سود څومره عام شوی دی لاړ شي بینکونو ته وګوره سودي معاملات څومره په درج کې روان دي او خپې وله اوبوته کوي څوک وله څه نوم ږدي او څوک وله څه نوم ږدي د دې خلکو دپاره سخت عذاب دی ګورې ومن عاد فاولئک اصحاب النار څوک چې په دې سود کې لګېدل الله وایي دا جهنمیان دي ځکه حدیث کې راځي سود ډېرې درجې دي او د ټولو نه کمزوري درجې دي څه لکه یو سړی چې د مور سره زنا کوي دا پکې هغه کمزوري درجه ده لکه یو سړی چې د مور سره زنا کوي